بسم الله الرحمن الرحیم چی مدام ورسر زید صبر و طاقت دی هغه خیال می پجگر کی امانت دی چی پجوان می کڑوی غشی پور کی والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اما بعد دا زموږ پنځمه مرحله ده هغه د وضعیه د باس او اتمه مسله څومره مسله ده اتمه و مالته تیر سو د څو ده اتمه مرحله مو پنځمه دغه وس کچیر پلار ژوندۍ و زامن په کور کې ورسره و اوس وضعیه پر چا ستا پر چا نشته دغه مسله ده چې په تفصیل یې تر اوسه پورې خلک نه پوهېږي خو د ټولو سورتو باندې سر خلاصوي دا وار د واره الفتا بتوفیق الله تعالی پر 15 سورته ده پر څو سورته ده پر 15 اول سورت دا دی چې فقط پر پلار وضعیه ستا پر بل چانسته دا درې شرط غواړي څو شرط غواړي درې اول شرط دا دی چې پلار او زامنو کاروبار به وي لکه تجارت زراعت کښتګری یو کار وي یو به دوهم شرط دا دی چې دغه زامن به خپل شخصي مال نه لري بلکې ټول مال به د پلار وي زامن به کار وسره کوي هغه بس په طریقه د ماوینه نه لکه زموږ په افغانستان کې هغه بس پلار مزکه لري امزکه د پلار د زامن عبارت په دغه مزکه دي ګرځي دوی کړي بزګران دوی نشانه کوي دا یې دوا دریم شرط دا دی چې دغه زامن به د پلار په عیال کې یعنی جلاسی بنی تر اوسه پر د پلار سره بدوډي خوري کداغه درې شرط و صرف پلار هغه باندې وزیاسته زامن کې شل دانی دي که زل دانی دي که غټانی که پښتني دي پر ولر دا اول شرط دا کم صورت دی اول صورت دوهم صورت دا اول صورت درې شرط درلوده بار پر چاو پر پلار دا ګوره دا کتابونه ډیر ګران دي طالبان اسما چې دا سم د سر په خلاص کې دوهم صورت که کاروبار سره جلا او مثلا پلار زراعت کا واغم زکه کرل زامونه بیانور تجارت کا هر یو جلا نصابم درلودي پر هر یو باندې وزیاسته اتفاق دار یو کس سره جلا دي قسم په یو کور کې خوري لیکن خو کسه به سره جلای په دغه صورت کې بیا پر هر یو واستکه نصاب تر رسیدای د نصاب خبره خو جلا دا یو څو دوا صورت دریم صورت دا دي چې زامن خپل مال لري خو د پلار سره په شراکت کاروبار کوي څه معنا پلار یې لک روپۍ دا واخست زامنو د پلار روپۍ نه وی جلا روپۍ وی لک ما ګټلی وی لک کابل زی ګټلی کابل ورسم سره ګټ ورسم سره ګټ کله اخر را ولال کو په ګډه مو کاروبار کاوه بس پلارم په شریکانو کې لکه یورور دي لکه یورور د ګډ روپۍ راخته کیږي کله ګډ د نصاب تر شدل داري ولا هغه ویش سره وکړه اندازه سره وبارسته دا څو درې سلرم سره دادي چې زامن د پلار سره جلاوي پلار سره جلا یو خو جلا دي سره په کوډه جلا دي نه پر پور سره ګرځي دا بل څه په شریکو د سره پر یا شي تل بیا پر اړه وستا پنځم سره دادي چې پلار مال سره نه لري زامن سره وسیله زامن مال پیدا کړی زامن مال پیدا کړی زامن چلی نو بیا سره پر زامن سره پر پلار نه دا بیا څوک دی ګور پر پلار نه پر پلار و پر نور نه پر زامن بیا سره پلار دا بیا د مال زامن پیدا کړی دي لیکن پلار ورسره دی په کور کې ورسره دی نو خو د پلار نه پکا پر دی واجب ده قدر ده نه پکې هغه مسکین دی نه پکا پر دی ستنو پلار مور نه دی د دوی په مال نه غنی کیږي هغه خپل ته غنی کیږي کله مال د پلار وای دی ما ویني دا ګر سورتونه مذاکره پنځه دا خو هغه دی چې پلار څوک پلار ژوند دی تنکی حمیدیه هغه دوم جل ولا سم صفه دا ته چې نو کې پام وکي سم دم او در الحکام شر د مجله الاحکام دریم ټوک څلور هغه سو شلمه ماده جر له سو واتنی او هندیا درې سو نوښتمه هغه دوم جل او رج مختار درې سو دراتیامه دریم جلدال ته خصوصي او باس رج مختار راخي او ډیر ترګور دی خوندور او شایسته سم راخي دا خو دا مساله و چې پلار مور زموږ داغه په پنځمه مرحله کې نمه مساله څومره مساله نمه کپلار او پاتو زامن یا پاتو په دغه مسله کې بیا وځي پر چا پنځه زامن یا پاتو پلار او پاتوي الفتا به توفیق الله تعالی تم پنځه سورات څو سورات دي پنځه سورات ډیر بغوړ ته نه سي کوم زداکته اول صورت دا دی چې د پلار میراث پاتې شي ګوره دا څو مسله ده نمه مسله ده زموږ د پنځمې مرحله
ګوري که میراث ورپاتې شي او دوی ټول په شراکت سره کاروبار کوي دا د پلار مال ورپاتې دی یا کاروبار په کوي یا نه په کوي خو چې مال د پلار د مور د پلار سره تقسیم کې دوی اره وته نصاب رسیږي پر اره وځي واجب پر اره وڅوک ته وځي او که مال سره تقسیم کې د یو سره تقسیم کې داري ورپی تر نصاب لږي نو پرې ولا نشته یاو دوم صورت دا دی چې دا وړونه ټول اختیارات په مشرور ته سپارلې وي دا ځای د خلک په شختا وتلی هغه نور ورونه یا طالبان مثلا او د غورور د دوی ټول مهماتو په غټ مهماتو کې تصرف دی کوي یقین خو سراتل تملیک نه ور کړی خالی د تصرف اجازه ورته کړی د تصرف په دغه صورت کې بیا تقسیمول پر ټول مګر و میراث چاور پاتې د پلار ګوري طالبانو لا ځامن دي د پلار پاتې ولې صلی الله کوي اره وته سوت ورسېږي لا سوت په ظاهره د الله سرونه دي نو ورونو ګردو ولې چې موږ ټول د روح په تصرف ستادي مشره ارڅ چې پکې موږ ته ورو پیرا کوي نه راکې کوته شی راوړي کنه راوړي ټول تصرف ستادي لیکن خو سم تملیکان نه دی ورکړي دا تصرفان دي دا تصرفان نو بالکل تقسیمي پر ټول ستا دا څو سراته دا ځایونو کې ځکه کوي څلورم صورت دا دی چې د پلار میراث نه ورپاتې سو او نور مال مشترک لري لیکن وځي په شراکت سره دغه دی ورته ګوري نور مشترک مال یې درودي دي سره اوس نو داخله وځي په شراکت سره کاروبار شروع کوي هغه د پلار مال نو کینو ورپات هیڅ هم نو اوس په شراکت کار سره شروع کوي روپیه چې پیدا کړي بیا پر دې تقسیمي هر یو وته هغه نصاب ورشدي پر ټول ستا او که نصاب نه ورشدي پر ټول نه پنځم یو واجب صورت کوم دا پنځم صورت دا دی د پلار مال نه دی ورپات زامنو مشترک کاروبار نه سره کړی نه مال ګټای شي کړی دا نورونه اگر طالبان کړی دي یا د پلار په زمانه کې لا طالبانو پلار یې مرشي چې نو سپات هیڅ نو سپات دا یو ورو کاروبار کې شان ګټي دا نور طالبان کړی دي سبقان پوي په دغه صورت کې واجب پر غوروسته شروع کېږي کڅم ور د پنځه کې ما شدای کمای وخت وی سره کوه دا ورون ته زی څور کوم کني ورون ناکم نه پرلري ور پم د ورون نه ده هغه دار ولر شي چې هم ناک نه پرلري کچيري د پځین کې دانه تم کړي و چې دا ورون ته سوکر کومي څور کوم لا هم چې سم په مل کې ور کړی نه پر بل چا وځانه چې سم په چاني ور کړی په مل کې ور کړی نه پر بل چا وځانه الملک هغه صورت نو هغه دریم چې موږ دلته درته ویلو چې موږ مال ظاهري اختیارات ورکړي تصرفان البته یو دریوړو نو پلار یې مر دا سملامات یو بارا اختر یو کومورم پات ما د پټي څلور اختریان کې چې ویل یو کوي بار دی ویلو کوم د موټر تصرف ورکړي بارې موټر مال ته خدای چې وزغه موټر ته موټر په افغانستان ما ته چې دغه موټر وزرته وای چې دا موټر ما چلاوه نو دا پرېرته په کال وکړ نامو دا غیر مستشت بیا اوس په ګوتو صورتو مثال خلاص دا د پلار په مرګ کې څو صورت و پنځه د پلار په ژوند کې هم څو پنځه فاول دوری مختار رضی مختار درې سواوی ایم دریم جلد او په تنکیه میډیا جلد اول درنیویمه او فتاوی خیریه پرامشت فتاوی حمیدیه یو سل پنځه اتیایم جلد اول او فقه حنفی په سو بالجدید اغه یو سل اتیایم پنځم جلد او فتاوی محمودیه درې سو درلسمه اغه ولسم جلد دا ما په خبرو په مسار خلاصوي کنه دي دغه خو دا سواله دا و منو غپ وکړه اته نور په تنو کې د خلکو پلار مړو دا و غپ کوم پلار یې مړو نو دی اته ځامن و پلار یې ډیر سپینځري وارزل لمر تر رسیدلی نو بار دی بخاری ولې چې هغه ورلغه پلار یې مړو دا اخر ګورته ولې چې بخاری مو دا پلار مارزل لمر تر رسیدلی و خدای پاک دی اخرت پر څنګه په دې دنیا ډیر په تکلیف خو دیول پر دې نه جارو چې پلار مړ دی پر دې جارو چې اخریان ماته تاریخ خلاص هم دې خو په دغه کې دلم نه والله سبحانه اعلم